السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو د پاره یو بل تعویز راوړلو یو داسې تعویز می راوړلو چې تاسو دا تعویز ولیکلو نو تاسو محبوب ټول عمر د پاره تاسو ته راشي. زیاتره تعویزونه داسې وي چې تاسو ته یو میاشت لپاره کار کوي یا 2 میاشتو لپاره یا د کال لپاره هغه د پاس دغه تعویز اثرات ختم شي. خو کچری تاسو دا تعویز ولیکلو نو دا تعویز د ټول عمر لپاره دی. که هلک وي که جنی وي چې چا سره تاسو ځان نه زیاته مینه کوئ تاسو دا تعویز هغه لپاره لیکلی شئ. اور د تعویز ریز نه د مقرر د تعویز ټیم نه دی مقرر دا تاسو سټیم هم کولای شئ او لا هم کولای شئ. نو د وجینا د تعویز کې یو بل خاصیت هم دی. په د تعویز کې صرف تاسو د محبوب نوم لګي او کچری د هغې د مور نوم تاسو ته پته وي نو بیا به نوره هم پیدا وي. یعنی چې یو تعویز 50% کار کوي او چې د هغې د مور نوم پته وي نو بیا 100% کار کوي. دا نقشې سلیمانی ده. سلیمانی مطلب چې ستاسو کار په 24 غنټو کې یا په 12 غنټو کې دننه کیږي. هغه تاسو پورې ده چې تاسو تصور مضبوط وي او په خو اصول سره په خو چال سره په خې طریقې سره ولیکي نو تاسو کار وو په 12 غنټو کې دننه وشي. د شرایط هم دي او د چال هم دی. دا د چال په مطابق باندې لیکي. نو د دې تعویز لیکلو لپاره تاسو اول او دس وکي او ځان پوري خوشبو ولګوي. او کدا جینۍ کوي د چا هلک د پاره نو هغه د پیریډز په ورځو کې نه لیکي. یعنی د بیماری په ورځو کې به نه لیکي. نو ځان پوري چې خوشبو ولګوي او مخ په د قبله طرف ته کوي او ځان باندې سلور وړو سورتونه آیت الکرسی چوف کوي په خپل فیملی باندې پوي چوف کوي چې تاسو اثر وشي. ولی چې دا موکلات تعویز ده. کم یو تعویز چې هم تاسو تر وړاندې وروړم ته هغه به موکلات وي. یعنی موکلات داسې وي چې کله تاسو چا د لپاره کم یو تعویز لیکي نو هغه موکلات به د هغه انسان په سره کې تاسو د لپاره مینا محبت او احساسات اچوي. بیا که ډېر هم کوشش کوي تاسو به د زړه نه نشي ویستلی. نو تاسو چې کله سپین کاغذ او تور پین راواخلئ د قبله طرف ته به مخ کوي بیا به داسې یو خانه جوړه کوي. بیا پورکی سیټ ته یو بل خانه جوړه کوي. بیا دا ایک ولا چې کوم اودی کلر کې عدد لیکل شوی دی تاسو به دغه ولیکئ. بیا به د دویمې خانې ته راکوشئ. 2 نمبر کې چې کوم اودی کلر ته خانه لیکل شوی دی یعنی عدد هغه به ولیکئ. د شانتي 3 9 پورې به تاسو راشئ او چې دا کم تاسو ته 1 2 3 9 پورې چولې دی دا صرف د چال دی. تاسو به دا انسی نه لیکئ بلکې دا اودی کلر کې چې کوم لیکل شوی دی تاسو به دغه لیکئ. اور بیا فلا بن فلا اول فلا په ځای به تاسو د خپل محبوب نوم ولیکئ. که هلک وي نو بن به کوي او که جنۍ وي نو بن دی به کوي. بیا به د هغې د مور نوم ولیکئ. او که چیرې تاسو ته د هغې د مور نوم پته نه وي بیا تاسو صرف د خپل محبوب نوم ولیکئ. که هلک وي د هغې نوم ولیکئ او که جنۍ وي د هغې نوم ولیکئ. بلکې دا چې تاسو چا دپاره کوئ د هغه نوم به ولیکئ. او په خپلو سوچ او خیالاتو کې به د هغه تصور مضبوط ساتئ. که چیرې ستاسو تصور کمزوري وي نو تاسو د هغه تصویر هم خپلې وړاندې ایښودلی شئ تصور مضبوط والي دپاره. چې کله دا تعویز تاسو مکمل کړئ نو دا به موم جمع کوئ. د تعویز شکل به ورکړئ. د شپې چې اوده کیږئ نو خپل بلش لاندې به یې کیږدئ او سحر چې راپاڅئ نو دا تعویز به تاسو کوم ځای کې چې اوبه بهیږي هغه کې به واچوئ. او که نه وي نو چېرته به اوبو یخو اوبو کې ور واچوئ. که به مهان نه وي نو چېرته به یې صفا ځای کې دفن کړئ. ستاسو کار به انشاءالله وشي. او که د چا کار تر اوسه پورې نه وي شوی دا زما د واتساپ نمبر دی نو زما سره کانټیکټ وکړئ. ستاسو کار به انشاءالله وشي. او که چیرې تاسو غواړئ چې زه د تعویز تاسو ته اجازه درکړم نو اجازه ده.
دا چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې تاسو دا تعویذ وکئ نو تاسو تعویذ به 100 کې 100% کار کوي. نو نن دا تعویذ لګئ خپل مینا حاصله کړئ. په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ملاويږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.